سونیا جی اوس زه تاسو نه یو څه تپوسونه کوم صحیح ده او د هغې چې دي هغه داسې دي لکه افوا اکثره د خلکو باره کې افوا ډېرې زیاتې پیلاوي که نه ستاسو باره کې هم ډېرې زیاتې افوا وي ښه نو اول به څانه تپوس وکړم چې داسې کومه افوا وه چې هغه تاسو دپاره بالکل یعنې ستاسو لکه داسې خو افوا ډېرې د مشهورو خلکو باره کې که نه خو داسې یو افوا چې هغه ستاسو بیخي نه خوښه شوې او تاسو بي چې لکه ډېره بده هم راغلې هغه څه افوا وه ستاسو باره کې که چا خوره کړي افوا زما باره کې چا خوره کړې وه وایي چې د دې غلطه ویډیو راغلې ده ها هغه ستاسو دپاره ډېره تکلیف دی وه صحیح ده او علیشه داسې کومه افوا وه چې هغه تا خپل ځان باره کې واورېد او تا ډېر زیات هغې ته وخندل چې دا اوس څه شی دی زما باره کې یو پکچر چا ورکړی و چې وایي علیشه مړه ده نو هغې پورې ما دومره وخندل چې زه خو ژوندی یم نو اوس داسې افواګانې موږ سره هم دي که نه نو هغه به اوس ګورو چې دا رښتیا دي که دروغ خو تاسو به دې کې وایې نه ګوره که دا افوا رښتیا نو دا به داسې ښې او که دا دروغ نو دا داسې صحیح ده دا یو ستاسو او دا ستاسو صحیح ده وګورئ ورته دا او نه صحیح ده او به زر زر به لږ جواب راکوئ ښه وایي چې عمران خان علیشه ته د واده آفر کړی خو هغې ورنه انکار وکړو تاسو خو ماته ګورئ نه دا ښه صحیح ده دا غړ غړ شوي دی دا به څو کاڼي خطا زوړ وخت دی راته را یاد کو جامې به مې درې پته هغې ته به یې څه وي هغه ته به یې دغه تپڼې وکړه تپڼې سنډا صابون نشته دی تپڼې شته دی که نه ښه دا افوا دروغ دي که رښتیا دی به تاسو وایئ چې دوی ته دا کال بګ باس چې یو شو کېږي په انډیا کې بګ باس هغه سلمان خان چې د هغې هوسټ دی وایي چې علیشه ته هم آفر وایي چې اکثره مشهور خلک راغواړي خو علیشه ځکه لا نړه چې کورونا وه دلته کې کورونا وجې نه لا نړه دا دروغ دي که رښتیا دروغ دي صحیح ده ښه دا خبره څونه رښتیا ده چې تاسو په کنزلو باندې کتاب لیکئ دروغ دي علیشه وایي صحیح دي صحیح دی بالکل صحیح ښه دا تاسو زه تپوس کوم که نه ښه جي ستاسو کنزل ډېر یونیک یعنې هغه چا مخکې نه یې اورېدلي که نه پیژدیم دې کړې ده خو دا څنګه داسې نوي نوي ټیک کوم ځای نه راځي زما به خپله زده کړي دي د ډېرې غوسې نه ډېرې غوسې نه دا چې د شپې دماغ کله ورته ورته کلک کېږي شي که که نه کنزل یو کم بس اخره کې بس بیا دا سره نه زما مې چې کله د شپې ورته کېږي که نه ذهن کې یو کنزل اچي کومه کنزل به زه دې سړي ته کومه کومه کنزل به زه هغه سړي ته کوم دې ما پسې څه ویلي چې زه ورته هغه شانې جواب ورکړم اوس د بل تپوس طرف ته ښه علیشه د ډانس کلاسز د انډیا د یو ماسټر نه اخیستي دي نو چا نه ډانس زده کړی دی پخپله څنګه لکه ستا خو څوک فرینډ هم نشي چې د هغې واده ښادي له تلي و هغې ته دې کتلي و زده کړي نو څنګه دی بس پخپله انسان خو د مور په خېټه کې نه زده کوي که نه نه خو ما د تخ کې د مور په خېټه کې نه زده کوي خو سړی ته ته لاړ شي چې دی څوک وګوري او څوک ورته وښیي څه کلاسز والي نو ځان نه ښه صحیح ده د ډېرو خلکو یوټیوب چینل د علیشه او د علیشه د مور په وجه چلیږي پیسې پیدا کوي د ډېرو خلکو چینل بالکل تاسو دې باره کې څه وایئ بالکل زموږ وایسونو په ذریعه باندې خلک چینلې چلی او پیسې پیدا نو تاسو په نوم باندې خوري او تاسو ته بد وي دا عجیبه خبره نه ده غزم مې مکنه چې دوی کې موږ کې څه فرق پاتې شو دوی په موږ تور سرو ګټي کانه دوی کې موږ کې څه فرق پاتې شو ګوره که موږ ته سکرت بدو وایي که نه او فرض که هغوی زموږ په نامه باندې چینل کولاو کې او زموږ ویډیوګانې پې اپلوډ کوي هم د هغې لپاره هغوی له مطلب دا پیسې راځي هغوی خوري خو مونږ کې هغوی کې څه فرق پاتې شي زما د امي خبره مې لکه تاسو وایي چې لکه هغې تاسو ته وایي چې تاسو بد یې یا تاسو غلط کار کوئ تاسو غلطې خبرې کوئ تاسو غلط کنځل کوئ نو بیا مخکې خلک راپاسي په تاسو باندې غلطې ویډیو جوړوي چې په یې کنځل وي بدې خبرې وي دغه وي نو تاسو دا وایي چې نو بیا هغې چې مونږ ته وایي نو خپل ځان ته ولې نه ګوري بالکل داسې ویل غواړي ښه صحیح ده نو دا خو شو